الصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله مولانا العظيم. عزتمند علماء کرام، طالب علمان، قاری صاحبان، ټول حاضرین، مشران او کشران، په دې موقع باندې چې مخې ته روژه روانه ده، یا سبا ته د روژې ورځ به شي، علماء کرام د امت هغه ناست دي او په دې باندې غور کوي، چاہے څوک شهادت ورکوي، نور کوي. او طبعا چې په سعودي کې کله اعلان کېږي نو د افغانستان خلک په سعودي سره روژه نیسي. کېدای شي د سبا لپاره اعلان وکړي او که نه بله ورځ خو انشاءالله یقیني روژه ده. روژه د اسلام د ارکانو نه یو عظیم رکن دی. دا پنځه بنا د اسلام چې دي، چې هغه کلمه طیبه ده، لمونځ دی، روژه ده، زکات او حج دی، دا د دین عمارت چې دی دا په دې پنځو بناګانو باندې ولاړ دی. په دین کې دا یو رکن دی لکه یو ستن چې د دې آبادۍ نه وي، او چې بل رکن یې دی لکه دا بل دیوال چې نه وي، نو بیا دا تعمیر نشي ورتلی په پختګۍ سره. نو روژه یو عظیم رکن دی او د ثوابونو دپاره یو ښه موقع ده. دا اول آیت چې مو ولوسته دا د سورې بقرې آیت دی، او سورې بقره رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته راغی او صحابه کرام، نو اول سورت دی چې په مدینه کې نازل شوی دی، یعنی روژه په مدینه کې فرض شوی ده. او دا داسې فرمان دی: یا ایها الذین آمنوا، ای ایماندار، چې دا خطاب د دنیا ټولو مسلمانانو ته دی. هغه عرب دي که عجم دي، که تور دي که سپین دي، که علما دي که غیر علما دي، هغه ملکي دي که نظامي دي، نارینه دي که زنانه دي، مشران دي که ځوانان دي، هغه د دنیا په هر ګوټ کې چې اوسېږي، مشرق کې اوسېږي، مغرب کې اوسېږي، دا خطاب چې کېږي: یا ایها الذین آمنو، ای ایماندار، چې ایمان پکې دی نو هغه ته وایي چې کتب علیکم الصیام، په تاسو باندې روژه فرض کړل شوې. د دنیا بچیان چې دي که نه، دا د یو اقلیم، د یو سیمې، د یو منطقې بچیان دي، نو چې فرمان ورکوي په هغه سیمه کې، په هغه اقلیم کې، په هغه منطقه کې، د هغه په هغه محدوده کې د هغه فرمان چلیږي. نو د الله تعالی حکومت په ټوله دنیا دی، په ځمکه او په اسمانونو دی، او د دنیا په ګوټ ګوټ کې چې ایماندار دی هغې ته دا فرمان متوجه دی چې ای ایماندار، په تاسو باندې روژه فرض کړې شوې ده. تاسو به وایو چې دا روژه خو ډېر ګران عبادت دی، د سبا د ختو نه د لمر د پرېوتو
نه څه خورم نه به څه څښم او نه به د نورو خواهشاتو نه به منع یم نو دا خو ډېر ګران کار دی چې ګران دی یعنې ګران عبادت به وي او اجر یې موجوده دی الله جل شانو حدیث قدسي کې وایي چې روژه زما دپاره ده او زه به د روژې اجر ورکوم اجر او ثواب د روژې به زه ورکوم نو روژه داسې عبادت دی چې عبادت خو ټول د الله لپاره دی خو بل عبادت کې د ریاکارۍ د ریا او د ځان ښودنې یو احتمال وي که سړی لمونځ کوي علم پسې ځي جهاد کوي قرباني ورکوي صدقه کوي خیرات کوي نو کیدای شي چې په هغې کې ریا مړې شي خو روژه داسې عبادت دی چې په دې کې د ریاکارۍ د ځان ښودنې او نورو قرضونو هغه احتمال پکې کم دی که یو سړی د خلکو په مخ کې روژه نیسي روژه نیسي خو که د بندې دروازې دننه دی روژه دی اول ته اوبه شته خوراک شته میوه شته شربت شته او د الله نه غیر دا هېڅوک هم نه ویني خو دی هلته وایي چې زما خو الله ویني نو دی دا روژه د الله لپاره نیسي که په یو ځنګل کې دی په یو دښته کې دی که په دې ګرمۍ کې لکه ځوانان نیرونو ته او حوضونو ته کوزېږي لامبي اوبو کې غوپه کېږي خو هغه د اوبو په منځ کې هم روژه نیسي او وایي چې ما الله ویني او زه د الله د رضا لپاره روژه نیسم نو دا په دې کې د ریاکارۍ هغه چانس ډېر کم دی په الله باندې یقین او ایمان دی دی په دې پوهېږي چې الله علم الغیب دی د الله جل شانو علیم بذات الصدور دی د الله د علم نه زه پټېدلی نه شم دې وجې نه روژه یو داسې عبادت دی چې په یو طرف ته رکن دی بل طرف ته د روژه کې ګناهونه معاف کېږي دلته علما کرام شته او تاسو ته به وخت په وخت باندې د روژې په رابطه باندې هغه وخت سره مناسب خبره به کوي زم داسې وخت کې را برابر شوم چې مخې ته روژه را روانه ده د روژې په رابطه مې ضروري ګڼله چې تاسو سره خبرې وکړم لکه چې په حدیث کې راځي روژه څنګه چې 3 عشرې ده 3 لسیزې ده اوله عشره د رحمت عشره ده په دې کې د الله رحمتونه ډېر نازلېږي او چې کله رحمتونه زیات شي نو بیا انسان مستحق د مغفرت ګرځي هغه ته ګناهونه معاف کېږي نو دویمه عشره په هغې کې ګناهونه معاف کېږي او چې رحمت هم په یو چا باندې وشي او ګناهونه هم ورته معاف شي نو هغه د دې مستحق ګرځي چې هغه د اور نه نجات ومومي عتق من النار د اور نه د خلاصي عشره او لذیذه ده نو سړی څه غواړي چې الله نه د طرفه دې پرې رحمت وشي نازل شي او د الله د طرفه دې ګناهونه معاف شي او د اور نه د خلاصي او د نجات فیصله وشي نو روژه به ولې د خوشحالۍ خبره نه ډېر خلک د اختر په راتلو خوشحالي کوي خو ډېر خلک چې د روژې په اجر او په ثواب او د روژې په برکاتو او د روژې په فلسفه باندې پوهېږي هغه د روژې په راتلو باندې خوشحالي کوي او د روژې په راتلو باندې په هغه باندې اخته وي وایي داسې یو میاشت راغله چې هغه د برکت میاشت ده هغه د قرآن میاشت ده هغه د رحمت میاشت ده هغه د مغفرت میاشت ده
او هغه د الله نه د طرفه د انسانانو مؤمنانو په حق کې د جهنم نه د خلاصۍ عتق من النار هغه میاشت همدا روژه ده چې په دې کې به خلکو ته الله جل شانه پراخه رزق رسوي او په دې کې به د قرآن کریم تلاوتونه زیات کېږي په دې کې به د قرآن کریم تفسیر او ترجمې کېږي په دې روژه کې به تراویح کې ختمونه کېږي او په دې کې چې څوک چاته روژه ماتې ورکوي نو د هغه د روژې ثواب به د دې روژه ماتې ورکوونکي هم د هغه د روژې په اندازه ثواب کېږي تاسو سوچ وکړئ یو کس دی روژه یې نیولې ده هغه ته به الله څومره اجر ورکوي او بل یو کس دی هغه ماښام هغه ته د روژه ماتې انتظام وکړي یو ګیلاس اوبه یې ورکړي یو د خرما یو دانې ورکړل یو پیاله چای ورته ورکړه یو مړۍ ډوډۍ ورته ورکړل یو پلیټ سبزي او ترکاري ورته ورکړه یو ګیلاس شیدې ورکړل یو چا ته د خپل کور نه یو لسي ورکړه او ګاونډي ته ورکړه نو هغه ته به د هغه د روژې په اندازه باندې الله جل شانه اجر ورکوي دا د ثوابونو میاشت ده دا د میاشت ده چې په دې کې قرآن نازل شوی دی او قرآن هدایت دی د خلکو لپاره په دې کې واضح نښې او دلایل د هدایت دي او دا د حق او د باطل د حلال او د حرامو د روا او د نارواو د ښو او د بدو ترمنځ فرق کوونکی کتاب دی دا درته لاره کوي په دې کې هدایت دی معنا دا ده چې دا عقاید د خلکو اصلاح کوي په دې کې د عباداتو طریقه ښیي الله جل شانه په دې کې حقوق ښیي د یو بل په دې کې اخلاق ښیي په دې کې معاشره ښیي په دې کې مناقحات دي د منازعاتو د حل لاره ده او په دې کې الله د انسانانو لپاره یو نظام هغه چې څنګه یو عادلانه نظام یې رالېږلی دی هغه نظام ورکوي دا رحمت دی دا موعظه ده قرآن خو د جنت لاره ده او دا په دې روژه کې نازل شوی دی قرآن د قدر په شپه باندې نازل شوی دی فرمایي الله جل شانه چې د رمضان میاشت هغه میاشت ده چې په دې کې قرآن نازل شوی دی الله جل شانه یې انزلناه فی لیلة القدر هم د قدر په شپه نازل کړی دی نو معلومه شوه چې د قدر شپه د روژې په دې میاشت کې او د قدر دا شپه چې په دې کې به تقدیرات د خلکو په باره کې به فیصله کېږي د عزت باره کې د مرګ باره کې سعادت باره کې نورې فیصلې به کېږي او دا د شرف او د قدر او د عزت شپه ده په دې کې به الله جل شانه د خلکو د عزت د شرف او د کرامت فیصلې وکړي او دا شپه د زرو میاشتو نه بهتر ده زر میاشتې څه د پاسه درې اتیا کاله نو د تېر شوو امتونو نه زموږ د دې امت فضیلت دا دی چې د یو شپې عبادت یې د زرو میاشتو نه بهتر دی ډېر غوره دی خو د قدر شپه زیات علما او مفسرین وایي چې په دې اخره عشر بیخي مشخصه کړې نه ده تعیین دې دپاره نه دی شوی چې موږ او تاسو دا ټولې شپې بیا د الله شکر او عبادت وکړو د روژې په دې میاشت کې به جبریل علیه السلام راته رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به د قرآن هغه دور او تکرار کوه یو ځل به جبریل علیه السلام قرآن اورا او بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې راځي چې په آخري روژه کې دوه کاله کې د جبریل علیه السلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترمنځ د قرآن کریم
څومره اهتمام ورته جبريل ورکوي د الله په امر چې زه د پیغمبر علیه السلام سره د قرآن کریم هغه دور او تکرار هغه وکړه لکه تاسو چې د خپل استاد سره قرآن د اول نه اخره پورې دور کوئ تکرار کوئ ممارست کوئ مدارسه همدغسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د جبرئیل علیه السلام ترمنځ د قرآن تکرار شوی په دې میاشت کې تاسو وګورئ چې د اکثره جوماتونو نه به د قرآن کریم د ترجمې او د تفسیر اواز راځي شپې چې ګورئ ختمونه به کېږي د ورځې چې ګورئ هغه قاري صاحبان به لګیا نه په خوراک مصروف وي نه په څښلو مصروف وي د غیبت نه وایي روژه ده کنځل نه کوي وایي روژه ده چا ته په لاس ضرر نه رسوي وایي روژه ده او د چا مال نه اخلي حرام وي په دې به څنګه روژه ماتوم او ټول فکر یې د دې سره دی چې روژه مې خرابه نه شي دروغ نه وایي غیبت نه کوي کنځل نه کوي بدرد نه وایي ځکه چې دا ټول د روژې هغه آداب زه تاسو ته عرض مې دا دی چې روژه تاسو باندې په دې تدریسي کال کې راغله په دې مدرسه کې به یاستئ ستونزې شته دی مشکلات شته دی خو تاسو به د ثواب په نیت باندې د اجر په نیت باندې داسې خدمت کوئ د روژه ماتي په وخت کې خپل ګروپونه جوړ کړئ او د روژې لپاره یو د بل په نوبت باندې د نورو خدمت کوئ دسترخوان برابر کړئ ترکاري راواخلئ اوبه برابرې کړئ چای راواخلئ او څه شی چې د روژې ماتي لپاره یې لږ ډېر هغه په مینه باندې یو بل ته ورکړئ یو د بل خدمت وکړئ او د اجر او د ثواب په نیت باندې وکړئ ستاسو به د هغوی د روژې اجر به نصیب کېږي دا څومره دغه خبره ده چې د روژې په دې میاشت کې سړی په حرامه روژه نه ماتوي دروغ نه وایي غیبت نه کوي کنځل نه کوي بدرد نه وایي او بیا یو بل وجني یو مسلمان دی د بل مسلمان سینې ته ټوپک نیولی او هغه دې وجني د هغه ژوند دې اخلي د هغه وینې دې تویوي او د هغه کورنۍ دې د غم په ټکر باندې کېږي د هغه زنانه دې کونډه شي بچي دې یتیمان شي بل خپلوان دې وجاړي او په دې او روژه دې هم وي دې وجې نه زمونږ دا لوړه دیني مدرسه دارالحفاظ او دارالعلوم دا دې ټول غوښتنه به دا وي چې د ټول عمر دپاره دې سوله وشي اوربندې وشي او جګړې دې په افغانستان کې ختم شي خو د روژې په میاشت کې زموږ غوښتنه به دا وي چې دا افغانان چې په خپل منځ کې د یو بل سره نښتي دي او جګړې روانې دي او سنګرونه په وینو باندې سره دي او جنازې روانې دي کورونو ته او تنور لګېدلی دی د لرګو په ځای کې د افغانان سوځي او د دې عالي په ماشین کې د لرګیو د ونو په ځای باندې زموږ ځوانان رکېږي زموږ غوښتنه به دا وي چې د روژې په برکت باندې د قرآن کریم د دې میاشتې په برکت باندې رحمت دغه میاشت د مغفرت دا میاشت او عتق من النار د اور نه د نجات او د خلاصي په دې میاشت کې دې دواړه طرفونه خپل عبادات وکړي او یو بل ته ووژني دا خو تاسو منئ که نه تاسو غوښتنه ده د ټولو غوښتنه ده زه پوهېږم چې دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده دا د علماو غوښتنه ده دا د مدرسو غوښتنه ده دا د طالبانو د قاریانو غوښتنه ده دا د نارینهو د زنانو غوښتنه ده دا د ټولو د مسلمانانو غوښتنه ده چې په مسلمانانو په منځ کې دا جنګونه دي زما هغه ورځې ما د ملګرو سره خبرې کولې په کابل کې ما ورته ویله ستاسو ما ته داسې یو څه امکانات برابر کړئ امکانات مانه کله د افطار په نوم زموږ مؤسسه مې حکومت کوي یا بل څوک وکړي نو زما باندې اراده ده چې زه لاړ شم مدرسې ته او د اولې روژې نه
تر اخره پورې د اختر د لمانځه پورې که ژوند یې زه د دې علماو سره شاګردانو سره پاتې شم او دلته خو ترجمه کوي شیخ صاحب عبدالعظیم الله دې توفیق ورکړي او تاسو ټول درس ته کښېنئ او درس اورئ یو طرف ته به د قرآن د علومو سره اشنا کېږئ او بل طرف ته به روژه در باندې ښه تېرېږي دا خو ډېر کوي خو ما ویل چې زه په وخت په وخت د روژې لږ لږ خبره ورته کوم او بل به خدمت به دا وکړم چې دی د روژه ماتې لپاره به ځوانان ملګري ځان سره کوم او د دې د روژه ماتې لپاره به یې خدمت کوم د خدمت جذبه د اجر د ثواب په خاطر خو که برابر شو ځان درته راځم که قسمت نه و نو تاسو به د یو بل خدمت کوئ په کلکه به کوئ اجتماعیت کې په روژه کې اجتماعیت دی په دې حرمینو کې چې وګورئ په حرمینو په لار کې به ماشومان ولاړ وي د مدینې خرما به یې راایستلي او دا رسول په عاجزۍ به د صایمینو ته روژهدارانو ته وایي چې زما دا روژه ماته وخت دی او په حرم شریف کې به حرمینو کې به د مازدیګر لمانځه پسې متصل دسترخوانونه اوار شي او دا شرکتونه دي مختلف او هغه به راځي چې ځای پیدا کړي چې څنګه دسترخوان وغوړئ اول ده هغه د روژه ماتې لپاره بندوبست اعتکاف په دې کې خلک کوي زیات زیات د اعتکاف خپل اجر دی د قدر د شپې خپل اجر دی د قرآن کریم د تلاوت خپل اجر دی د ترجمې او د تفسیر ځان ته اجر دی د روژه ماتې د انتظام او د اهتمام ځان ته اجر دی نو تاسو به که ډېر څه تاسو ته پیدا کېږي که لږه مایوسه کېږئ نه دې ملک کې به انشاءالله العزیز امن به راځي سوله به راځي آبادي به راځي فراخي به راځي خوشحالي به راځي او دا زموږ او ستاسو وطن دی د خپل دین به هم قدر کوو د خپل وطن به هم قدر کوو د خپلو خلکو به هم قدر کوو او په دې خپل وطن کې به د سولې او د امن لپاره کار ګوره چې سوله نه وي امن نه وي امن نه وي په جرأت سره په اطمینان او په سکون سره دغه د روژې عبادت به هم خلک نشي کولی تراول ته به خلک نشي تللی نو تاسو به دا عزم وکړئ چې د خپلو ملګرو د خپلو همزولو د خپلو همصنفیانو د خپلو د مدرسې د شاګردانو او د خپلو استادانو د دې به قدر کوئ زه زیاتې خبرې اوږدې کول نه غواړم خو انشاءالله العزیز دعاګانې به په دې کې یو بل ته کوو خپلو مشرانو ته چې څوک وفات شوي هغې ته به دعا کوو په موږ به حق د دعاګانو مؤمنان دي مؤمنان دي هغې ته به دعا کوو څوک مریضان دي هغې ته به دعا کوو څوک ته نه د دعا خواهش وکړي یا تاسو سره کومک وکړي دا سنت طریقه ده ګوره هغې ته دعا کوئ تاسو بده خبره خو نه ده هغه تاسو سره یو کومک کوي وایي به دعا راته وکړئ ورته وکړئ دعا که هغې ونه وایي یو دعا ورته وکړئ نو الله دې ستا په مال کې ستا په ژوند کې ستا په بچو کې په ژوند کې دې الله برکت واچوي دا قدرداني ده دا به کوئ دعاګانې به کوئ دې خلک وایي په تېره روژه کې به زمونږ تاسو سره اوبس به نه وي هغې ته به تاسو دعاګانې کوئ به نه هېروئ مجاهدین به نه هېروئ علما استادان به نه هېروئ غازیان به نه هېروئ خپل خلک احباب اقارب دوستان چې وفات شوي دي هغه به نه هېروئ په دې روژه کې به خامخا ورته دعا کوئ دا قدرداني خو به تاسو کړي نو الله پاک دې دا روژه په خیر راولي او الله دې په خیر تېره کړي او دا الله د امن په افغانستان کې د سولې او د ثبات روژه وګرځوي الله تعالی زموږ جوماتونه په قرآن کریم باندې په سنت طریقو باندې آباد کړي دا د الله په دعوت او تبلیغ باندې آباد کړي دا د الله تعالی په نیکو اعمالو باندې عباداتو باندې آباد کړي دا علما کرام چې دا ختمونه کوي او تکلیف وباسي او روژه کې د قرآن کریم د اول نه اخره پورې د الحمدونه تر والناسه پورې ترجمه او تفسیر کوي دا ګران کار دی دا د دین هم ګران کار دی لکه یو غټ سړی د
د یو ځای نه بل ځای ته وګرځو. دا علماو ته الله توفیق ورکړي، دې ته د الله مزید توفیق ورکړي او په دې وطن کې د الله سوله امن راولي. څوک چې د مسلمانانو خدمت کوي الله دې هغوی ته نور توفیق ورکړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب